تپوسو که خوند د فیسبوک چې راته بیان کړي، خوند د ټیک ټاک، خوند د یوټیوب، خوند د پښتنو د ډرامو، خوند د دروغو، خوند د فحاشۍ، خوند د نشو دله ورکړی، دله خوند قرآن ورکړی، ځکه خو په مخ ورته ناسي یادېږي. هغه بوډۍ مخکې ورځو کې ویډیو چلېده په عربو کې 15 اتیا کاله عمر یې قرآن زباني یاد کړو، آخر دې بوډۍ له به خوند ورکړی چې دې عمر کې دا قرآن یادېږي. زمونږ هغه د 20 کالو ځوان ته 3 سورتونه یاد دي، اول هم صحیح نه ورسي. چې دیني مجالسو کې کینی او ځان داسې دیني طبقه کې شماري، هغه هم ډېر نه زیات نه زیات یو 15 سورتونه به ورځي، دا هغه دیني طبقه کې چې ځان شماري. اصل وجه زه درته بیان کوم، دله یې خوند نه دی ورکړی، ځکه دی نشي کولی دا کار. یو سړی علم یې زده کوي، د یو عالم سره ناسي، د بل سره ناسي، مال لګوي، وخت لګوي، بدن لګوي، دله یې خوند ورکړی دی. غواړي چې الله په دین پوه شي، دی غواړي چې زه پوه شم چې الله څه وایي، پیغمبر څه وایي، دې کې مزه پرته ده. هر عبادت کې خوند دی، هر عبادت کې خوند دی، خو هغه چا ته پوهېږي چې چا دا خوند سکلی. دا روژه نیول د سحر نه د ماښامه پورې ورځي اسان کار دی، خو دې کې خوند پروت دی. خوند هغه چا ته معلوم وي چې څوک دا روژې نیسي، هغه ته خوند معلوم. نو عبادات که سختی بکیم، خو د مؤمنانو بندگانو له هغه سختي هم خوند ورکوي. ولې ولا خوند ورکوي؟ ځکه چې هلته د هغوی ته چې د الله رضا رایاده شي، هغه هر څه ورته اسان شي. چې د الله جنت ته سوچ وکړي، مړ وایي جنت ته وګوره، زمونږ دې معمولي کار ته وګوره، هغه کار ورته اسان شي. لکه ابوالدحداح رضی الله عنه تذکره وکړه، ټول باغ یې صرف د یوې ونې لپاره خرڅ کړی، ټول باغ 600 ونې سره د کوره، سره د ټول جیداد، د هر څه، دا صرف د یوې ونې لپاره په جنت کې. و د ده سره د دې ونې قدر دی، دی چې دا ونه رایادوي چې په جنت کې به زما ونه وي، نو ده ته د دنیا دا هر څه معمولي ښکاري چې دا څه دي.